په دې ویډیو کې به تاسو ته د مطیع الله ویسا په نوم د یو نیول شوي کس په اړه معلومات وړاندې کړو. ولې په رسنیو کې دومره غوغا جوړه ده؟ همدا ډول به د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ راډیو سره د هغې مرکې په اړوند درته وینا ولري چې هغه د وي او ای خبریال ډېرې له تعصب څخه ډکې پوښتنې کوي. همدا ډول به په دې اړه هم درته وضاحت ولرو چې مطیع الله ویسا څه ډول نیول شوی، ای رښتیا هم د ده له کورنۍ سره بد چلند شوی ده، د ده په کور حمله شوې ده. د دې ټولو موضوعات د پوهېدو لپاره هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. تاسې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او د وي او ای د خبریال ترمنځ یو لنډه مرکه واورئ. وروسته د دې مرکې په اړه درته یو تبصره لرو، تاسو واورئ. ونیو چې ټول فامیل حق پاک دی لکه یو تروریستي حمله چې پې شوي په کور یې. ولې معامله ځکه نه ده اشنا صاحب چې هر چیرې نظام موجود وي، قانون موجود وي، باید ټول خلک افراد قانون مراعات کړي. ویسا په نامه کوم کس چې و خپل سره اقدامات درلودل، بې له داسې نظام په جریان کې واچي غونډې درلودې، پټې ښکاره همداراز د باندې نه اړیکې درلودې، دستور له باندې نه اخیست. هغه باید د پښتنو ګرویجن لپاره وغوښتل چې نظام دلته حکومت ته او قانون لري، داسې نه ده چې څوک به نه نیول کېږي. یو چیرې عدالت تامینېږي هلته به مفسد نیول کېږي، هلته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کوي به نیول کېږي. د نیولو په اساس دونه موضوع نه ده جدي څومره چې دغه د حمله یې په کور شوې ده او په دا طریقه باندې چې شوې ده دا ډېر کې ناستې عمله نه ده سوې. دلته ډېر په معقول ډول خلک ځي. ما خو اوس ویډیو چې وخت کم دی 2 دقیقې دي د کور ویډیو خپره شوې په سوشل میډیا، ټول ولس لیدلې، خلکو لیدلې ده چې په ډېر بد حالت کې کور وضعیت پروت دی. له چاپو سره ډېر تفاوت لري چې پاسه به بمبارم روانو لکه به چاپی ویل کېدی او د کوټور غړي به شهادت ورسېدل، ژوندۍ به باګرام ته لاړ. هغه سره ډېر تفاوت لري. موږ ډېر تعجب کوو لغه درسونه مختلف کوونه کېږي. نه خو هغه تاسو نه تم ډېر دا کېږي چې تاسو وایي چې موږ اسلامي چلن کوو، موږ د هغه رقم ناټو یا هغه خارجيانو غوندې برخورد نه کوو. نو تاسو هم که عین هغه څه کوئ بیا نو فرق هم څه دی؟ اسلامي دولت په احکام باندې څوک پوي هغه کدا اعتراض وکړي موږ سات مسترګو منو او انتقاد منو او داسې یو څوک څنګه یعنی مجاهد صاحب تاسو فکر کوئ اسلامي احکام باندې یوازې هم د تاسو 80,000 طالبان پويږي؟ زموږ ټول ولس پیږي، زموږ ملت سے جهاد کا او قرباني ورکړي. دا ټول ولس په تاسو خفه دی په کار دی چې ولې تاسو په ملکی کورونو دا ډول حمله کوئ؟ ورې دا عمله په سلو په زرو کې یوم نه ده، عمله نه ده، دا تعبیر غلط شوی ده. امنیتي ځواکونه چې چیرې دي اول الته کنټرول کوي، بیا د کلی ملا امام راولي، د مسجد مشر پیدا کوي، د کلی مشر بیا د څوک تراشي کوي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. له څه وخته د مطیع الله ویسا په نوم د یو ځوان د نیولو کیسه ګرمه ده. نه مو غوښتل چې په دې اړه ویډیو جوړه کړو ځکه دغسې اشخاص زیاتره وخت د میډیا له لورې مطرح کیږي، دوی د میډیا له لارې مشهور سي. تر اوسه د مطیع الله ویسا په نوم هیڅوک هم چا نه پېژنده، نه یې په رسنیو کې نوم و. خو کوم عکسونه چې راووتل چې د غربي ډیپلوماتانو ډېر لوړ شمېر او ډېر لوړ ډیپلوماتانو ورسره لیدنې کتنې کړي دي. خو دا چې په دغسې ډول په میډیا کې یو ځل دغه کس مشهور شي، وروسته ترې غربیان بیا نور استفادې کوي. لکه څنګه چې په پاکستان کې ملاله یوسفزۍ مشهوره شوه. په حقیقت کې هغه هیڅ هم نه ده، اوس د غرب د سترو پروژو لپاره کار کوي. هغه هم په همدغسې یو طریقه مشهوره شوه. هغې د نجونو د تعلیم په نوم غږ پورته کولو باندې مشهوره شوه چې اوس د غربي دنیا ستر پلانونه تطبیقوي. همداسې ډول که اشرف غني ته وګورو، په هغه وخت کې په دوهم مفکر باندې مشهور شو. حال دا چې نه د نړۍ لومړی مفکر څوک پیژني نه یې دریم، خو په منځ کې اشرف غني دوهم مفکر راووته. له هغې وروسته چې مطیع الله ویسا په نوم دغه نفر نیول شوی ده، په رسنیو کې ډېرې یو ستره غوغا ګډه شوې ده. که څه هم دا نه ده معلومه چې دغه شخص څوک ده او تر اوسه یې کوم داسې کارونه کړي دي چې غربي نړۍ ته دومره مطرح ده چې د غربي نړۍ ډېرو سترو ډیپلوماتانو سترو چارواکو یې په اړه څرګندونې کړي دي. خو غواړو په دغه ویډیو کې درته د ذبیح الله مجاهد د هغه څرګندونو په اړه ویډیو ولرو چې د وي او ای یا اشنا راډیو سره یې کړي دي. وي او ای یا د امریکا غږ اشنا راډیو چې دوی د امریکا د حکومت څخه بودیجه اخلي او د امریکا د حکومت د پالیسۍ مطابق د نړۍ په مختلفو ژبو خپرونې کوي. یو هم د هغو ژبې څخه پښتو ده. دوی په پښتو ژبه یو ویب سایټ لري او همدا ډول یو رادیو او تلویزیون لري. د اسلامي امارت په راتګ سره اسلامي امارت وپیتیله. دغه راډیوګانې میډیا چې د غربي نړۍ له لوري تمویلیږي د افغانستان اسلامي امارت او همدا ډول د افغانانو د کلتور پر وړاندې ودرېدلي دي او د هغوی پر ضد
دغه خپرونې ترسره کوي. له همدې امله د دوی راډیوګانې، د دوی ویب سایټ او همدارنګه د دوی تلویزیون چې دلته د افغانستان په داخلي تلویزیونو کې په تجارتي بڼه نشریده بند کړ. له دې سره د دغه میډیا یو څه اغېز کم شو، خو څرنګه چې دغه میډیا د نړۍ د سترو طاغوتونو له لوري تمویلېږي، په همدې ډول د ځینو مهمو اشخاصو سره مرکې کوي. دغه مرکې په داسې حال کې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کېږي چې همدوی کړي وي. څرنګه چې دغه اشخاص مشهور اشخاص دي، نو دوی هم ورسره مشهورېږي. تاسې به واورئ چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي امارت مرکزي ویان ده، له دغه VOA سره یې مرکه کړې ده. هغه خبریال څومره له تعصب څخه ډکې پوښتنې مطرح کوي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد د سترې حوصلې څښتن ده. همدا ډول د ښه فهم ترڅنګ د منطق او استدلال یوه غوره ملکه الله تعالی ورکړې. له همدې ډول د غربي میډیا هغه ټول پلانونه یې په یوازې ځان خنثی کړي دي. په دې مرکه کې د VOA خبریال له تعصب څخه ډکې پوښتنې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد پر وړاندې مطرح کوي، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد په ډیر ښه انداز ورته ځواب ورکوي. را به شو بیرته د مطیع الله ویسا په نوم د نیول شوي نفر موضوع ته. هر حکومت دا حق لري چې خپل نفر زنداني کړي، ویې نیسي او تحقیق دې وکړي، هغه څه په اړوند چې دا په یو هیواد کې ترسره کوي. که څه هم دغه مطیع الله په نوم نیول شوی کس د قلم په نوم یو بنسټ درلود او ظاهرا یې داسې شعار ورکول چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي، خو ښایي د دې تر شا ډېرې یو ستره مسله مطرح وي. هغه عکسونه چې د ده له موبایل څخه په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوي دي، ښکاري هغه وروستۍ مظاهرې چې په کابل او نور ولایتونو کې د ښځو له لورې ترسره کېدلې، د هغې رهبري او تنظیمونکی د مطیع الله ویسا په نوم همدغه کس و. همدغه کس ښځو ته د مختلفو وعدو د خارج ته تګ، همدا ډول د پیسو ورکول او له دې څخه پرته نورو مختلفو وعدو په ورکولو سره ښځې مجبوره کولې چې په مظاهرو کې ګډون وکړي. که څه هم تعلیم د نجونو مسلم حق ده او نجونې دا حق لري چې تعلیم وکړي، لکه څرنګه چې نن په افغانستان کې نجونې او ښځې لګیا دي په تلویزیونونو، راډیوګانو، همدا ډول په مختلفو شخصي او دولتي د دې ترڅنګ ښځې په مختلفو برخو کې تجارتونه کوي او د ښځو لپاره ځانګړي مارکیټونه جوړ شوي دي. خو د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم هغه یو مسله پاتې ده چې غرب ته تښتېدلو چارواکو ځان ته ترې دوا جوړه کړې ده. هغوی غرمه، ماښام، سهار همدغه یو د نجونو د تعلیم نوم یادوي او د دې په وسیله د اسلامي امارت پر وړاندې یې ډېر پراخ کمپاین ترسره کړی ده او په لاره یې اچولي دي. اسلامي امارت ته هم پکار ده چې د نجونو د تعلیم دغه مسله نوره یو طرفه کړي. هغه تاوانونه چې د نجونو د تعلیم له لارې اسلامي امارت ته رسېدلي ډېر ستر دي. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه دا نه دي ویلي چې په مطلق ډول د نجونو ښوونځي بند دي، لا هم د هیواد په شمالي ولایتونو کې نجونې د مکتب ته ځي او تر 12 ټولګي پورې زده کړې کوي. خو هغه څه چې مشران یې ګوري او هغوی ورته نظر لري، د کشرانو په نظر کې نه راځي. له همدې امله تر ټولو ښه خبره دا ده چې اسلامي امارت هیڅ مشر هم دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم په مطلق ډول بند ده. انشاءالله که الله تعالی کول د نجونو د تعلیم مسله به هم حل شي. په دغه ویډیو کې دغه خبریال له ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه مطرح کوي چې تاسې د دوی په کور حمله کړې ده او د دوی کور ته مو بې عزتي اړولې ده. خو هغه عکسونه یې چې د ورور یا د کورنۍ نشر کړي ښکاري چې یو څو کتابونه او یو څو ورقې د کوټې پر غولي پراتې دي او ګډې وډې معلومیږي. حال دا که وکتل شي دا کومه یو داسې غټه مسله نه ده چې په نړیواله سطحه دې مطرح شي چې تاسې د دوی په کور حمله کړې ده او دومره ستره غوغا دې ترې جوړه شي. یوازې یو عادي خبره ده، څو کتابونه څو ورقې ګډې وډې پرتې دي، ځکه د تالاشۍ پر وخت کې کله چې یو انورۍ له کتابونو څخه ډکه وي، کېدای شي ځینې کتابونه راوغورځېږي یا هخوا دې خوا ولوېږي، ځینې ورقې هخوا دې خوا ولوېږي. د دې ترڅنګ هغه شعارونه چې ښځو به له ځان سره په مظاهرو کې لیږدول، هغه هم د ده له لورې لیکل کېدل. په هغه عکسونو کې چې نشر شوي دي معلومیږي چې دغه کس همدغه شعارونه لیکي. نو ضرور به یو څه ورقې هخوا دې خوا کېږي. دا دومره ستره مسله نه ده. خو دوی هلته چېرته و چې داسې چاپې به وهل کېدی که چیرې یې دلته د یوټیوب له لورې اجازه وای چې عکسونه مو نشر کړي د انسان حواس په بدلیږي. دوی هغه وخت کې چېرته و چې دا غږ یې اوچت کړی وای. داسې چاپې چې د مور او بچیانو تر مخ به یو څوک په بم والوځوه، یو څوک به یې وواژه،
په نورو به یې پټرول واړول او وبه یې سوځول. د الله تعالی کلام به یې په غوجلو کې واچوه، په ډزو به یې وویشتل او په ځمکه به یې خطا کړل. نو له دې څخه معلومیږي چې دلته یوه غټه دسیسه شتون لري او بیا هم د مطیع الله ویسا په نوم دغه کس بزرګنمایي کیږي او په دې توګه په راتلونکي کې له ده څخه نور کارونه اخیستل کیږي، لکه څنګه یې چې د پاکستان د ملالي یوسفزۍ څخه واخیستل. همدا ډول کله چې د غربي نړۍ دومره ستر ډیپلوماتان په دومره ډاډه زړه له دغه نفر سره ګوري، خامخا دلته یو څه شتون لري. تر دې دغه غربي ډیپلوماتان کله چې د اسلامي امارت په کوم وزارت کې له کوم وزیر یا کوم بل لوی چارواکي سره ګوري، ډیر ستر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وي او په داسې ډول ځای کې کینی چې هلته ډیر ستر امنیتي تدابیر نیول شوي. خو د مطیع الله ویسا په نوم یو عادي کس چې یوازې د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله، څه ډول دومره ستر چارواکي ورسره چې د امریکا د ځانګړي استازي څخه نیولې ان تر بلجیم د خارجه وزارت پورې له ده سره کینی او خبرې کوي. همدا ډول انلاین سیمینارونه اخلي، د ښځو مظاهرې تنظیموي. خامخا د دغه ټولو مسایلو ترمنځ یوه داسې مسله هم شتون لري چې هغه د دې ټولو مسلو په عمق کې قرار لري. که بیرته دې موضوع ته راشو چې ولې په رسنیو کې په دې اړه غوغا ګډه ده، نه وهل شوی نه وژل شوی، یوازې د تحقیق لپاره بیول شوی، نو دلته بیا کومه خبره ده چې دومره ستره کچه باندې دغه مطرح کیږي؟ تحقیق څخه به وروسته معلومه شي که ګناهګار و سزا به وویني او که نه و ګناهګار خوشي به شي. دومره سترې غوغا ته څه حاجت ده؟ وګورو د دې سترې غوغا تر شا ضرور یو څه شته ده.